سلام علیکم. سلام علیکم جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. دوران بسم الله محمدی قماندان طولای سیوم کندک دوم لوای دوم کلوردی 207 ظفر مقیم ولسوالی پشترود. امر بکنیم صاحب میشنم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تلفن کردم که ایده بر شما تمام همسنگرایتان و تمام منصوبین لوای دوم قلوردوی 207 ظفر تبریکی بگویم. از شما بشنوم که کدام پیشنهاد دارین و به نمایندگی تمام ملت و به نمایندگی تمام دولت از سربازیتان، از همتتان و از ظرفیتی که ایجاد کردین تشکری کنم. سلامت باشین جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. ما به نمایندگی از پرسنل قهرمان طولای سیوم کندک دوم لوای دوم برای شما صمیم خپل تبریک میگم. برای ما افتخار بخشیدین صاحب. امیده که جور و صحتمند باشین. من فضل خداوند جور هستم، در خدمتتان هستم. از نگاه تجهیزات و تمویل و اینا تشویش نداشته باشین. کل از زیر مدیریت است. من میخواستم از صف اول از قهرمانای ما مثل شما رو مستقیم بشنوم. سلامت باشین جناب رئیس جمهور. از وقتی که رهبری حکومت با دستتان است انشاءالله خدمتایی را که در مقابل گروه دفاعی و امنیتی انجام دادین و بالخصوص مردم افغانستان انشاءالله ایزا فراموش نخواهد کرد. یک دیاد مشکلات است انشاءالله درک میکنیم. فرزندان راستینتان اینمیجا همونطور که سوگند داد کردیم و سوگند خود وفادار بودن در مقابل هر نوع شرایط انشاءالله از یک خواندن خون خودم دریغ نمیکنیم. خداوند داشته باشیدتان. جنرال صاحب ابراهیمزی رئیس دفتر شورای امنیت ملی در اینجا حضور دارن. پسان برتان پس تلفن میکنن که اون فهرست مشکلاتتان رو بشنون و در حل اقدام کنن. خداوند داشته باشیدتان. خانواده محترمتانم سلامای مرا میرسانین و تمام همصفا و همسنگرایتانم. همچنان سلامت باشین رئیس جمهور. افتخار باشین. بخیر باشین. خداوند داشته باشیدتان. سلام علیکم. السلام علیکم جلالت محمد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. محمد ابراهیم برنال طولای دوم کندک سیوم لوای دوی قلوردی 207 پامیر هستیم که خوش گلدین. بخیر بلین که سلامت بلین که بخیر باشین. بریدمل صاحب من تلفن کردم که اول عید تبریکی بگویم و باز از زحماتتان و تمام همکارایتان. وردوج یک نقطه بسیار اساس است. من بلد هستم و میخواستم از شما خانواده تان و تمام همسنگرایتان در طولای دوم کندک سیوم لوای اول قلوردوی پامیر تشکری کنم. جلالت محمد رئیس محترم عزیز صدایتان شنیدیم. خیلی خوش شدیم. ما مورال گرفتیم که صدای عزیزتان همیشه دوست داشتیم. ما طرفدار شما هستیم. انشاءالله از جمهوریت شما ما دفاع خواهد کردیم و دفاع میکنیم تا یک قطره خون داریم در وجودیم. ما در کدام نه واسطه داریم نه وسیله داریم نه در کدام حزب هستیم که ما یک بریدمل هستیم که ما بسیار خوشحال هستیم امروز که صدای عزیز شما را در گوش داریم. که خداوند داشته باشید. تان میفهمین که من علاقه بسیار جدی به بریدمل صاحب دارم. شما هم مرد سنگر هستین، هم مرد دفتر. شما هم سربازا را آموزش میتین و هم افسرای جوانه. علاقه ما به صورت جدی است و قهرمانی های بریدملای ما موجب افتخار است. دیدین که ما زمینه ترفیع و پیشرفت فراهم کردیم. بعد از این جنرال صاحب عبدالرحیمزی رئیس دفتر شورای امنیت ملی پس برتان تلفن میکنه که اگه چیز مشکلات مشخص باشه یا پیشنهادات مشخص باشه همراهتان تعقیب کنن. خداوند داشته باشیدتان. ابراهیم خان چل دارین تورن صاحب؟ سلام علیکم جناب رئیس توران نافذ الله سرپرست امنیتی اپراسیون کندک سیوم لوای اول قلوردوی 217 مقیم ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب. امر کنید جناب رئیس میشنوم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر نیست، خواهش است، تشکری است. اول تبریکی عید میتونم بر شما تورن صاحب، تمام سربازایتان، بریدملایتان، افسرایتان
در تمام سطوح. ولسوالی امام صاحب یک ولسوالی بسیار کلیدی است بر افغانستان. از زحمات شب و روزیتان در حفظ امام صاحب و همچنین ولایت قندوز و ساحه وسیعی که در ساحه مسئولیتتان است. من میخواستم تشکری کنم و در این روز از شما که در صف اول دفاع جمهوریت، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی افغانستان و ارزش‌های ملی قرار دارید تشکری کنم. تشکر جناب رئیس صاحب، زنده و سلامت باشین. همچنان ما هم از طرف سربازا و بریدمالا و دیگر افسران قطعات جزستان‌های خود دیده به شما تبریکی میتیم. زنده و سلامت باشین. انشالله تا فعلا سایه مسئولیت ما الحمدلله آرامی است. دشمنای وطن چند روز پیش از این با یک محاسبه غلط وارد ولسوالی امام صاحب شدند. انشاءالله درس عبرت برشان دادیم. تلفات بسیار انگفتی را متقبل شدند. دوباره پس به مغارهایشان فرار کرده رفتند. نیروهای امنیتی در ولایت آماده هستند که از این نظام، از این وطن، از حفظ ارزش‌های وطن، از جمهوریت دفاع بکنند. خداوند داشته باشیدتان. سلامای مرا، احترامات مرا به خانواده تان، به تمام همکارا و همسنگرایتان برسانین. خداوند به خیر داشته باشیدتان. از همتتان، از قهرمانیتان و از موقف بسیار قویتان در حمایت ارزش‌های دینی ما، ارزش‌های ملی ما متشکری میکنم. روزتان بخیر. ساتنمن صاحب لالمت خان، سلام علیکم. و علیکم سلام. سلامونه احترامات رئیس صاحب، تاسو ته خدای جل جلاله دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خیر تېره شوې وي او د روژې مبارکې میاشتې تر څنګ درته د نیکمرغه کوچني اختر ډېره مبارکي وړاندې کوم. لومړی ساتنمن لال محمد د پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات د کمربندي پوستې قمندان. خدای دې ساته قماندان صاحب. پنجوایي د افغانستان د سیاسي زړه قندار یوه لویه عمده برخه ده. اول ایله مندیم چې خدای جل شانه تاسې عبادات په دې مبارک روزې میاشتې کې ومني او موږ تاسې ټولې دعاګانې ته د دربار کې قبول سي. دوم له تاسو نه له ټولو همکارانو نه چې د صلواتو په پوستې کې او باقي پنجوایي او قندار کې ما غوښته چې مننه وکړم او د اختر مبارکي درکړم. ډېره زیاته مننه رئیس جمهور صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، عزتمند. خدای دې ساته. جنرال صاحب عبدالرحیم به پس لیدنه چې رئیس دفتر د شورا د امنیت ملی ده به درته تلیفون وکړي که کوم مشخص وړاندیزونه هم درلودل یا مشکلاتو هغه به در سره وغږېږي. بیخي صحیح ده رئیس جمهور صاحب، ژوندی اوسئ. خدای دې ساته. په خیر اوسئ. تاسې موږ اتلان یې ټول در باندې ویاړ کوو. ژوندی اوسئ. زرکه. سلام علیکم. په خیر اوسئ صاحب. سلام علیکم. عزت الله خان، سلام علیکم. جناب رئیس صاحب جمهور، سلام علیکم. جوړ بخیر. د ټولو د مخه زه عزت الله د هلمند ولایت د بوسته کې یو تن سرباز یم. ستاسو د خبرو دغه ویاړ لرم او دغه د غټ اختر مبارکي درته وایم. خدای دې ساته. تاسو ته د اختر مبارک کې خدای جل شانه په دربار کې ټول عبادات منځ و روزه د ومني او خدای دې تاسې ته اجر درکړي چې لشکرګاه هم ساتلی، هلمند هم ساتلی، ټول وطن هم ساتلی. نو ما غوښته چې شخصا درنه مننه وکړم. امنیت ملي فضل د خدای په لشکرګاه کې څو وارې ډېر ښه ځلېدلی. نو د همدې دپاره مې تلیفون وکړه چې مبارکي درکړم او تاسو نه د ولس په استازیتوب او د دولت په استازیتوب او په حیث سرقماندان د عالم مننه وکړم. مننه یو جان مننه جناب رئیس صاحب جمهور. موږ ویاړو چې تا رقم ولسمشر لرو. موږ په تا باندې ډېر ویاړو جناب ولسمشر. خپل د وطن خپل د بدن په وینه باندې یعنې د یو څاک وینه چې مو په بدن کې لا د وطن ساتنه کوو په هر حالاتو کې موږ ورته اماده یو. بیا هم ورته اماده کېږو او سر او مال په دغه باندې ایښی دی. هېڅ خبره نشته جناب رئیس صاحب جمهور چې موږ ژوندي یعنې وطن ته زموږ خاورې ته زموږ په کټسې خاورې ته هېڅوک په بده نشي کتلی. بالکل همدغه میړانه ده. بیرغ چې احمدشاه بابا در پریښی تر ابده به ساتو، پالو به او دا وطن باندې به هغه
بدلون راولو چې د ټولو ژوند انشاءالله تعالی د خیر ژوند دي تاسو باندې بیا ویاړم جنرال صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر د شورای د امنیت ملي کېناستلی پس له دې نه به درته بیل تلیفون وکړي او کوم څه مشکلات و او یا څه وړاندیزونه و هغه سره یې شریک کړه بیا زه اقدام کوم خدای دې په خیر ساته سلامات اوسه جناب رئیس صاحب د دښمن د خوا بیخي بېغمه اوسه یعنې ډېر سخت تلفات مو ورکړي دي بیا هم د وطن په هر حالاتو کې په هر سخت شرایطو کې موږ ورته آماده یو او هر کله به آماده اوسو یعنې هېڅ وخت به دغه جرات به دوی ته ور نه کړو دغه وایي به دوی ته ور نه کړو چې دوی دې مخته راشي او یا یې یو بریا ترلاسه کړي نور دې ژوندی جناب رئیس صاحب موږ ډېر ویاړو چې زموږ د سربازانو زموږ د امنیتي ارګانو پوښتنه کوئ تاسو جناب رئیس صاحب دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی خدای مو ساته په خیر اوسې ژوندی اوسې کورنۍ ته مې ما سلامونه کوي او ټولو همسنګرانو ته دې او د ملي امنیت منصوبینو ته ورځ دې په خیر محافظ الله خان سلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم جناب رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان محافظ پنجشیریزم سرباز قطعه 95 امنیت ملی ولایت کندز خداوند داشته باشیدتان محافظ الله خان من تلفن کردم که عید سعید فطر برتان تبریکی بگویم دربار خداوند جل شانه میخوایم که عبادات و روزه و نماز همه قبول شوه و ابراز تشکری کنم ولسوالی امام صاحب یک ولسوالی بسیار کلیدی است و شما منصوبین امنیت ملی خوب درخشیدین و تمام شما که در صف اول قرار دارین در دل من یک جای بسیار بزرگ دارین و میخواستم تشکری کنم و از شما بشنوم سلامت و زنده باشید جناب رئیس صاحب با شما هم تبریک باشه عید سعید فطر به فامیل شما و تمام ملت غیر افغانستان دیگه جناب رئیس صاحب ما دمی امام صاحب کندز دمی خط مقدم ما قرار داریم ما در خدمت مردم خود هستیم جناب رئیس صاحب خداوند داشته باشیدتان و از پایمردیتان تشکر میکنم جنرال صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر مشاور صاحب امنیت ملی برتان پسان باز تلفن میکنه که اگر چیز پیشنهادات مشخص یا مشکلات داشتین که اینا یادداشت کنن بر ما اطلاع بدن روزتان خوش بهترین تمنیات مرا به خانواده محترمتان و تمام همصفا همسنگرایتان انتقال بدید عظیم الله خان سلام علیکم السلام علیکم د افغانستان محترم جلالتمآب جمهور رئیس او د اعلی سر د وسلوال ځواکونو اعلی سرقمندان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام الله زه سرتیر عظیم الله د دریم پیاده کنډک د دریم پیاده لیوا د 201 د سیلاب په اردو یو تن سرتیر فعال د روانو عملیاتو جناب عظیم الله خان ما ځکه تلیفون وکړ شیرزاد اسارک هغه ځایونه وو چې تاسو ډېر په میړانې ډېر په قوت او په همت باندې برته امن کړل دا د لوی لارې دپاره د کابل د امنیت دپاره د نورو ګاونډي ولایتو دپاره یو لوی لاسرونه وه نو ما غوښتل تاسو نه او ټولو همکارانو نه همسنګرانو نه مننه وکړم او د اختر مبارکي درکړم تاسې د دې وطن واقعي بچیان یې چې تاسو په همت باندې دا وطن چلیږي او غوښتل مې چې درنه واورم که څه پیغام راته لرې مهرباني وکړه عظیم الله خانه ژوندی او سلامت اوسې جلالتمآب جمهور رئیس صاحب او د زموږ د وسلوال ځواکونو اعلی سرقمندان موږ ویاړو موږ ډېر ویاړو چې ستاسو په څېر یو اعلی سرقمندان لرو افغانستان د تاریخ په صفو کې تاسو زموږ ځلېدلی ستوری یاست هغه کارونه چې تا موږ ته کړي دي جلالتمآب جمهور رئیس صاحب تر اوسه پورې موږ ته هېچا نه اجرا کړي موږ د ستاسې په مېړانه څنګه چې تاسې ازمرئ زموږ داسې مشر زموږ رهبر یاست داسې هم موږ ښه په کلکه په مېړانه په هر
توان چې موږ د افغانستان نه ساتنه کوو ته هر څه لومړی موږ ته مهم ستاسو امر دی تاسو چې هر امر موږ ته وکړئ موږ اجرات دی صرف موږ آماده یو حاضر یو چې درې رنګه بیرغ د لاندې هر ځای کې ژوند وکړو خدای مستاته دغه روحیه ده دغه میړانه ده چې دا وطن ساتي جنرال صاحب عبدالرحیم ما سره کېناستلی د شورا د امنیت دفتر رئیس ده هغه به بیا برته بیل تلیفون وکړي که څه مشخص وړاندیزونه و نو ما لخوا ټولې محترمې کورنۍ ته ټولو ملګرو ته او ټولو همسنګرانو ته مې ما تاوده سلامونه او نیکي ویلې وې تاسې تمویل تجهیز ټول امکانات برابرول ما ایمانی و ملی دنده ده او انشالله کمبود به اونو گوری ورځ د نیکمرغه په خیر اوسي سلام علیکم ایمال خان سلام علیکم جناب رئیس محترم میلتان مبارک سرگردان و ماستن به درگاه حق قبول باشه بسم الله الرحمن الرحیم نماز و روزه و عباداتتان به درگاه الهی قبول من تلفن کردم که از شما و تمام همکارایتان ابراز تشکر کنم موفقیتتان بخوایم و برتان بگویم که حمایت کامل دولت ملت و سرقماندان آلایتان داریم اگر بر ما کدام پیغام دارین ایمال خان ما در خدمتتان هستم تشکر جناب رئیس بخیر باشی خداوند اجر دنیا و اجر آخرت نصیبتان بگرداند صاحب خدا مشکل خاصی نداریم صاحب امروز منتظرام آمده برای ما مهمات هم آورده و شام همه چیز صاحب برتال با مرال بالا ده انشالله به توکل الله دشمن کمر شکسته است نمیتونه صاحب انشالله تعالی دلتان جان دیگه یعنی توجه شما بزرگا که باشه بخیر بالای ما دیگه هیچ کدام مشکل نیست توجه ما دائمی است ما دائمی صبح با فکر شما بعد از نماز صبح اولین فکرم شماستین و آخرین فکرم در روز شماستین قهرمانای ماستین اولاد صدیق از این وطن هستین سرتان افتخار میکنم سلامای گرم مرا به تمام خانوادهتان و به تمام همسنگرها و همسنفایتان برسانین روزتان بخیر عیدتان مبارک ایبلا خان سلام علیکم جناب ما محترم رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان برزمان حبیب الله از ولایت بغلان لوای 3 سلام علیکم بخیر باشین بریدمن صاحب محترم ما تلفن کردم که از پیشتان تشکر کنم عید سعید فطر مبارکی بگویم از درگاه خداوند جل شانه طاعت و عبادت و روزه و نمازتان قبولش بخوایم و گفتم اول بگیرم اگر کدام پیام خاص به ما دارین ما در خدمتتان هستم زنده باشین صاحب ما هم به نمایندگی نیروهای امنیتی و دفاعی برای شما عید تبریک میگم صاحب خداوند داشته باشیدتان ما سرتان افتخار میکنم جناب صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی امرای مشیشته بعد از او باز برتان پس تلفن میکنن که اگر مشکلات یا پیشنهادایی باشه از پیشتان بشنون زنده باشین صاحب تشکر صاحب زنده باشین صاحب سلامای مرا به همه میرسانی بریدمن صاحب ایبلا خان بخیر باشید